یو کرت ابو ذر رضی الله تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله کیف علمت انك نبی اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم تا ته څنګه پته ولګیا چې زه د الله نبی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما علمت حتى اعلمت ابو ذر ما تم دا پته نه و چې زه د الله نبی یم تر دې چې ما ته پوهه راکړې شو لا واغه څنګه الله پوهه کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د مکی یو خور په کې زه روان وم پدې کې یو دوه کسان چې د ملائکه دار راغلل نو دا یو ملک دی بلته وی او هو چې مونږ را لګري شو دغه سړی نو دی بل وی ته چې نعم ام دغه ده نو دی یو دی بل ملک ته وی چې زین هو برجل دا نبی صلی الله علیه وسلم دا دی یو سړی سره وته اتلې په یو طرف کې دا نبی صلی الله علیه وسلم واچوا بل طرف کې دا یو سړی واچوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فوزنتو برجل زد یو سړی سره الله ملائکه وته نو فرجحته زپا هغه باندې درون شو ما سړی را باندې سپک شو نو دی یو ملک دی بلته وی چې زین هو بعشره هدیو سړی نه درون شو او دا د لسو سره وته رسول الله فرمایي فوزنني بعشره د لسو سره وتلم نو فوزنتهم فلسو کسانو باندې نبی فرمایي زه درون شوم هغه لس کسان سپک دي مان دی ملک ته وی چې زین هو ب100 خول دا نبی صلی الله علیه وسلم د سلو کسانو سره وتلم رسول الله فرمایي سلو سره الله وتلم سل کسان په یو طرف کې اوسه یوازې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فرجعتهم پاغ سلو باندې الله زدرون سل کسان سپکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوازې تر درو رسول الله فرمایي دی ملک بلکې ته وایي چې زین هو ب1000 د زرو سره وتلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی فزا هغه ملائکه د زرو سره وتلا زر کسان یو طرف ته واچو رسول الله فرمایي دی بل طرف ته واچو فرجعتهم پس زرو کسان باندې درول شو او امام درمی روایت دی چې نبی فرمایي هغه زر کسان په ما باندې دومره اوچتو کانهم يتناثرون علی چې ما داخل کې روانه برنه راغورځي دومره اوچت لاړ رسول الله فرمایي چې فقال احدهم للاخر دی یو کس دی بلته وی چې لو وزنته بامته دا دومره درون نبی دا دومره وسنی نبی دا لو وزنته بامته کيو طرف ته ټول امت واچوي ټول امت په یو تله کې واچوي بل طرف ته یوازې دا نبی نو لرجحها دا یو یوازې نبی ته نه درنیږي